السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی ځوانه. خیر علي څنګه یې؟ ښې برابرې؟ مننه، ژوندي اوسئ. مهرباني وکړئ ورور. ها زه دې مخالف یم که نه، زه درته وایم که نه. ښه خبره چې مخالف یې، موږ هم تاسو پسې ګرځو. مهرباني وکړئ. ها د ټولو نه اول خو لومبنۍ خبره درته دا کوم که نه چې هغه حمزه چې په کومه شپه لایف ناست و، هغه ډاکټر چې پکې و، اواز درځي؟ او راځي. مهرباني. ډاکټر چې پکې ناست و په هغه شپه باندې که نه، په هغه شپه پکې یو لک راغلی و، پولادي مولادي نامې په راغله. هغه بیا وروسته ویډیو وکړه او یاره بار بار ما نو دا شی خوند نه کوي که نه، بار بار دا پیغور کوي چې هیرومنډی او دا د هیرومنډی پیداوار دی او دا اقبال لازي پیداوار دی او دا داسې او دا هغسې که نه، لکه په پیغورونو باندې ډایرکټ راځي دا خلک، لکه اون وایي چې مونږ خلکو سره مینه کوو د خیبر پښتونخوا خلکو سره، او بیا راځي او بیا دا خبرې هم کوي. نو لکه دا خو ته پنجابي ته نه وایې که نه، دا خو ته د خیبر پښتونخوا پښتون ته وایې که نه. نه خو د خیبر پښتونخوا خدای دې نه کړي چې موږ خپلو افغانانو پښتنو ته دا خبره کوو. دا خو هغو خلکو ته کوو چې د پنجابي ریاست ته دوی وروره غاړه ایښي او چې څومره پنجابی نه ده، دا له پنجابي زیات پنجابی ده، خو دا خو بیا موږ ورته وایو. نو صحیح ده. ګوره په پېښور کې د نیمې نه زیات د افغانستان خلک اوسېږي مهاجر. مهاجر نشته. زما په وطن کې، زما په غزي کې مهاجر ما ته ولې څنګه ته ما ته وایې مهاجر؟ هېڅ شي مهاجر. ته چې دا پلازه یادوې، د اجلاګانو دا پلازه چې دا خلک یادوي که نه، نو په دغه ځای کې هم مهاجر اوسېږي. ما خو دا زه خو د خپلو پښتنو خپل افغانانو ته دا خبره نه کوم. زه خو هغه کس یادوم یا به پنجابي یو یا به د پنجابي ټول هر یو. خیر په دې موضوع باندې ما ته بحث نه کوو، راځو په دې باندې غږیږو. امان الله خانه او کمره کې دی ولګوي، خوشاله بسم اصل نه چې پرسنالټي پورې مې وخاندې. نه خانم، خدای دې نه کړي چې تا په موږ یو انسان یا الله پیدا کړی، موږ به در پورې ولې خاندو؟ نه ولا کیمرا. ښه ځوانه، تېره ورځ په وزیرستان کې د څارویو منډۍ کیسې نه به خبرې چې څه ظلم او وحشت ورسره وسو. د یو پښتون په صفت ستاسو نظر څه دی په دې اړوند؟ هغه خو ګوره، هغه خو د آرمي اپریشن دی که نه، د فوجي اپریشن دی د طالب په دغه کې که نه. هغوی په یو بل باندې یا حمله کوله یا هر څه کول. ما خو داسې اورېدلي دی د خپل کوم چې د عامه میډیا ده، ځکه چې په دغه په میډیا خو ما هم نه لیده، په الکترونیکس میډیا خو ما داسې دا خبر نه دی لیدلی، خو په دې عام سوشل میډیا باندې ما خبر ولیده. د دې پي ټي ایم دې کسانو دا ویډیوګانې ورکړې وې، دا خبره یې کوله چې یاره دا طالب او آرمي په خپلو کې جنګېدل او دا دا طرفه شوی یو څه، یاره دې طرفه شوی یا دغه طرفه شوی، یو څه علم دی. خو هسې یو پوښتنه درنه کوم، پرېږده دغه نه پښتنه بېل شی ده. پښتنه درنه کوم، دغه په مقبوضه افغانستان کې چې کوم ظلم او وحشت دی افغانانو پښتنو سره کیږي، دا په پنجاب کې په لاهور او په کراچۍ او په اسلام آباد کې دې چا سره نه کیږي. ولې بیا هم ولې دغه زما پښتون په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دغه پنجابی د دې پښتون وینې ته ناست دی، د پښتون د وینې د څښلو لپاره ناست دی، ولې په دې خبره سر نه خلاصوي؟ والله دغې نه نه یم خبر، خو زه خو دې خبرو له راغلی وم چې ما دا خبره کوله چې ما دا شی ښه نه دی. والله په دې سړی خفه شي، په دې سړی خفه شي. په څه شي؟ ما چې ته کومې خبرې وکړي. ګوره ما ته 10 لکه کنځلې وکړه، زه په دې نه خفه کېږم، خو زما د پښتون وینه مه تویوه. دا کنځل نه دي که نه، یوه دقیقه زه تا ته خبره کوم، غوږ ونیسه. په کنځلو باندې د هېڅ چا نه عزت کمیږي، نه د چا حرمت کمیږي، هېڅ هم نه کېږي. دا کار افغان کنځلې کړي، بد یې کړي، غوږ ونیسه. خو زه تا نه یوه پوښتنه کوم، ته چې پر دې یوه دقیقه ګوره تا ته زه وایم پر دغه پیغورونو په دغو کنځلو باندې ستا هېڅ هم نه کمیږي، خو
عملا همدا اوس په کوز وطن کې افغانان پښتانه وژل کېږي، حتی څاروي ورته وژني. پر ده باندې ولا تریاک نه کې غبرګون نه چې پر دې باندې غبرګون کې چې افغان هیره منډۍ یاده کړله، په ده ځورېږي، خو په دې نه ځورېږي چې عملا هلته پښتانه هره ورځ وژل کېږي. هغه زما ملک ته کې زه دا نشم ویلی چې دا زه وایم نو بیا تا ته ښه پته ده زما یار ولې څه شی کېږي؟ خو حد اقل اوکې زه پوه سم ورسېدم، بس سمه ده. اوس زه درته دا وایم دغه تر هر څه وړاندې پوهېږي چې هېڅ هم نشي کولی. حدیث شریف دی، الحمدلله مسلمان یې. حدیث شریف دی وایي که د تا د سترګو په وړاندې یو څوک غلط کار کوي نو مخنیوی یې ورته وکړه، منع یې کړه. 3 حالات دي 4 حالت دي. که نور هېڅ هم نه کېږي، هېڅ دې وسې نه کېږي، په زړه کې بد ومنه. حد اقل د پنجاب خلاف زړه کې خو کرکه وساته که دا بیرغ د چې ورته داسې غټ ټومبلی خپل نوم سره داسې غټ تک شین بیرغ د همدې بیرغ لاندې زما پښتانه هره ورځ وژل کېږي. دغه نه خو کرکه وکړه، د نور هېڅ سره دغه سره خو یو څه ناڅه خپل حساسیت وښیي که نه. ګوره ته دغه یادی که نه چې یو سړی یو سړي سره زیاتې کوي د هغه نه ساتلی شم، لکه دا بلخان دې سره زه ځکه نشم کولی چې لکه دا زما هېواد دی که نه زما ملک دی که نه دې سره زه څنګه. خو دغه هېواد ګوره قربانه ته چې په کومه خاوره کې ته دې کوم ځای د پښتونخوا دی کوم په پښتونخوا کې کوم ځای؟ زه بس همدا سره نږدې یم، بس همدغه 400 کې راځم. همدا 400 ایریا د 400 تا نه پوښتنه وکړه دا 400 کله پاکستان دا اوس چې پرې جوړ دی له دغه پاکستان نه 8 کاله مخکې دا 400 وه او که نه دا هم درته له پنجاب نه له انګریزانو نه چا درته خاوره راوړله درته ویل چې په دې خاورې ته ژوند وکړه. 400 وه زه خو دا نه یم د زرګونو کلونو را په دې خوا دا 400 وه. په دې 400 کې زموږ مشران ول، زموږ نیکونه ول، زموږ باباګان ول. نن ورځ تا په خاورې باندې پاکستان جوړ شوی، د دې پر ځای چې پاکستان په بېنظیر بوټو له قبره راپاڅېږي، پرویز مشرف له قبره راپاڅېږي، علي جناح له قبره راپاڅېږي، تا ته وایي چې ډېره زیاته مننه دننه هېواد چې تا ما ته د پاکستان د جوړولو حق راکړه. ته هغه ته وایي چې وروره ډېره مننه چې ما په خاورې د حکومت جوړ کړی او هر ورځ مې وهي ټکی مې نوشي جاندي. ولې؟ صحیح ده. هغه زمانه هم تا سره بله شپه چې لایف کې زه هم ناست وم د دې ډاکټر نه مخکې زه هم ځان سره راختلی وم، ما سره خبرې کړې، کیمره مې نه دي کړې، همداسې خبرې مې ورسره وکړې که نه. د یو دغه تپوس مې دی کولی، یو خبرې تپوس مې دی وکړو، هغه ماله جواب راکړه که نه. خو بیا هغه ډاکټر چې راوخته چې ډاکټر په ټیم کې زه مې که نه نو ما به ډاکټر ته بیا د پاکستان باره کې یا د خیبر پښتونخوا باره کې ما به ورته ویلو که نه چې ته اوس په شانګله کې اوسېږې